پنځه تباه کوونکي عادتونه. که دا عادتونه لرئ همدا نن ترې لاس واخلئ، که نه ډېرې بدې پایلې به وګورئ. خلک به څه وایي؟ که تاسو هم تل خپل پلانونه له دې له امله نه عملي کوئ چې خلک به څه وایي، نو ډېر ژر به له ناکامیو سره مخ شئ. موږ ته د ژوند کولو یو چانس راکړلی شوی دی، که په دې کې هم زړه نازړه شو ناکامیږو. دا مه هېروئ چې خلک هیڅکله له خبرو لاس نه اخلي. که هر څومره ښه یا بد شي خلک مو نه پرېږدي، نو د خلکو پر ځای د خپل وجدان او انسانیت تابع شئ او د همدې دوو واورئ. وخت ضایع کوئ. که تاسو هم په ډیرو لوبو، ټوکو ټکالو، انټرنیټ او نور په بې معنا کارونو کې خپل وخت ضایع کوئ، نو ډیر ژر به د ناکامۍ اعلان واورئ. زموږ توصیه دا ده چې وخت تر هر څه ډیر ارزښت ورکړئ او سمه استفاده ترې وکړئ. په بې معنا کارونو پیسې مه مصرفوئ. که د خپلو پیسو په اړه بې غوره او بې ځایه یې مصرفوي، په حقیقت کې د خپلې تباهۍ لپاره کنده جوړوي. دا په دې معنا نه ده چې تاسو د له شتمنیو سره مینه وکړئ، خو په دې معنا حتما ده چې پیسې بې ځایه مه مصرفوئ تر څو په سختو شرایطو کې ترې ګټه واخلئ. اقدام نه کوئ. تاسو به هم لیدلی وي ځینې خلک فقط او فقط خبرې کوي، پلانونه جوړوي او هیلې لري، خو د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره هیڅ عملي اقدام نه کوي. دا ډله خلک فقط او فقط ناکامي ویني، ځکه چې نتیجه په خبرو نه ترلاسه کیږي. هر هدف کار، زحمت او خواري غواړي، نو عملاً اقدام کوئ او نتیجه یې ووینئ. تمه کوئ. له ملګرو، خپلوانو او ان د کورنۍ تمه کول تاسو تباهۍ ته بیایي، په دې معنا چې تاسو به بې ځایه تمې له کبله خپل زحمت نه وباسي او په دې توګه به تاسو د لټۍ پر بلا واوړئ او د کار کولو ځواک او انرژي به له لاسه ورکړئ. نو زموږ لارښوونه دا ده چې هیڅکله له نورو تمه مه کوئ، یوازې او یوازې پر خپل زحمت او توکل باور ولرئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.